سلام دوستانو، امید ده چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته ښایي څنګه کولی شئ د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر پټ کړو. دا طریقه تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې هم اجرا کړئ. راځو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې تاسو ګوګل کروم موبایل کې هم لرئ. ګوګل کروم کې به یوټیوب خلاص کړئ. که موبایل استعمالوئ، موبایل کې دغه درې واړه نقطې چې دي دا ځای باندې به کلیک وکړئ، دا درې واړو نقطو باندې، او تاسو ته یوه مینو خلاصیږي، درته لیږي چې شو ډیسکټاپ سایډ، هغه باندې به کلیک وکړئ. دلته زه کمپیوټر استعمالوم، ما ته ډایرکټ ډیسکټاپ سایډ خلاص شوی دی. راځو د خپل چینل په دې لوګو باندې کلیک کوو. دلته راځو یوټیوب سټوډیو ته، په دې باندې کلیک کوو. کله چې سټوډیو خلاصه شي، راځو سیټینګ ته. د سیټینګ باندې کلیک کوو. سیټینګ کې چینل ته، چینل باندې کلیک کوو. دا کې درې مینوګانې را خلاصیږي: بیسیک انفو، ایډوانس سیټینګ، فیچر، الیجیبیلیټي. ایډوانس سیټینګ باندې کلیک کوو. دلته راځو د سبسکرایبر کاونټ ته. که دې هغه کې ټیک مارک لګېدلی وي، نو تاسو ته به د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر ښکاري، یعنې بل څوک چې ستاسو ویډیوګانې ګوري هغه ته به ستاسو د چینل سبسکرایبر ښکاري. او که ټیک مارک پکې نه وي لګېدلی، ستاسو سبسکرایبر به څوک نه وي. نو زه ټیک مارک ترې لرې کوم او بیا یې سیو کوم. خو ما مخکې نه خپل سبسکرایبر پټ کړي دي، نو ځکه ما ته سیو علامت لیږي. که دلته زه ټیک مارک ولیکم، ما ته د سیو علامه لیږي. نو زه غواړم چې خپل سبسکرایبر پټ کړم، او دلته به یې سیو کړئ، بیا به یې کلوز کړئ. نو تاسو سبسکرایبر به پټ شي.